بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د سرچ ټرینډ پیدا کړو، یعنی کوم شیان په سرچ په ډېر ټرینډینګ کې دي، یعنی په یوټیوب کې په ګوګل کې ډېر سرچ کیږي. دا د هغه چا دپاره ډېره مهمه ویډیو ده چې څوک یا په پوسټونه ډېر کوي په سوشل میډیا کې یا یو بلاګ لري، ویب سایټ لري، په هغه کې پوسټونه کوي، معلومات خپروي، یا هم یوټیوب چینل لري، غواړي چې په داسې یو موضوع باندې ویډیو جوړه کړي چې هغه ډېره په ټرینډینګ کې روانه وي او ډېر خلک یې سرچ کوي، هم یوټیوب کې هم په ګوګل کې. مقصد یو موضوع د په هغې باندې ډېر سرچونه کوي، نو دا غواړي چې په هماغه موضوع باندې ویډیو جوړه کړي تر څو ښه ویوز واخلي او ښه وایرل شي. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ تر څو په دې باندې پوه شئ چې کوم سرچ یا کوم موضوع په زیاته په ټرینډینګ کې روانه ده په یوټیوب کې او هم په ګوګل کې. دا څنګه پیدا کولی شو. نو راځو ویډیو په طرف باندې مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یو یادونه کوم هغه دا چې کوم کسان زموږ په یوټیوب چینل کې نوي دي او اول ځل دپاره دا ویډیو ګوري، نو هیله کوم ذهین افیشل یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن هم ووهئ، ځکه چې کله موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیا به تاسو ته رسیږي او تاسو به د هغه نه ژر خبرېږئ. نو راځو ویډیو ته. دلته به ګوګل ته راشئ، کروم به خلاص کړئ، دې کې به تاسو سرچ کې تاسو ولیکئ trends ډاټ ګوګل او بیا ډاټ کام. صحیح ده، دې باندې زه تاسو اوس پوه کوم. کله چې دا سایټ تاسو خلاص کړو تاسو به دا صفحه خلاصه شي. ګوره دا ما په ډسکټاپ موډ کې کړی دی. دلته چې کله تاسو دغه درې ټکي ووهئ او بیا راشئ تاسو دلته دغه ډسکټاپ موډ ګورئ، دا چې چیک ولګوئ بیا تاسو ټوله صفحه خلاصېږي. زه به دا لرې کوم. صحیح شو. داسې شکل باندې به تاسو ته خلاص شي. په دې کې به تاسو څه وکړئ، اول به راشئ دغه درې کرښو ته او په دې کې به څه انتخاب کړئ، په دې کې به تاسو دغه ایکسپلور ووهئ. سمه ده. ګوره ویډیو دقیق ګورئ تر څو مکمل پوه شئ. اوس دا معلومات راوړي. دا معلومات څه دي؟ دا به زه تاسو اوس په دې ټولو باندې پوهه کړمه. ګورئ اول به تاسو خپل د خوښې هیواد انتخاب کړئ. فرض مثال زه غواړم زه په افغانستان کې یم، ته ویډیو ګورې ته په بل ملک کې، یا فرض مثال کاناډا کې یا امریکا کې یا یو بل هیواد کې ته اوسې، نو ته غواړې چې په خپل هیواد کې ټرینډ هغه کوم ټایټل دی هغه پیدا کړي. نو هغې دپاره به ته راشې په دغه ځای به ته کلیک واخلي. لومړی درته دا طریقه وښیم او بله طریقه بیا په دې باندې هم تاسو پوهه کوم چې دا څه دپاره دی. نو تاسو به اول دغه درې کرښې ووهئ. صحیح ده. دا هم چې کله تاسو کلیک کړو دلته به ګورئ یو هیواد دی، کنټري ده، یو چې دی پیریود دی، مقصد موده څومره وخت، او بل چې دی کټګري ده کومه کټګري کې دي، او ګوګل پراپرټي ده، مقصد کوم یو دغه کې ته ټرینډ ګوري، په یوټیوب کې ګوري که په ګوګل کې ګوري که په نورو شیانو کې ګوري. اوس به دا یو مونږ سیټینګ کوو. ګورئ دا کنټري افغانستان مو وهلو، بیرته راځم پیریود، مقصد د څومره وخت معلومات ګوري، یعنی د 12 میاشتو ګوري، یو کال ګوري چې دی کې کومه موضوع په ډېره په ټرینډینګ کې ده، یا د 4 ساعتونو ګوري، یا د 13 ورځې ګوري، یا د 7 ورځو ګوري. بس دغه معلومات تاسو هر ټي انتخابوئ. زه د هفتې ګورم، یعنی په تېره هفته کې کوم شیان په افغانستان کې ډېر ټرینډینګ کې روان وو. صحیح شو. درېیمه خبره دا د کټګري ده. په دې کې به زه یو کټګري انتخاب کوم چې کومه کټګري کې مقصد فرض مثال ما زه ډاکټر یم، نو زه غواړم چې د هیلث یا زه داسې یو کس یم چې زه د طب مربوط شیان خپروم، ویډیوګانې جوړوم، یا زه د هغې مربوطه پوسټونه کوم، نو هغه بیا تاسو هیلث انتخاب کړئ. ګوره ټولو کټګریانو پکې شته دی، جابس هم شته دی، آنلاین کمیونټیز دي، هر شی دی پکې څومره چې تاسو ګوره. خو دې کې آل کټګریز بس زه انتخابوم. درېیمه برخه کې څلورم اخري برخه څه ده؟ اخري برخه ډېره مهمه ده. ګورئ په دې کې تاسو هغه کوم مربوطه مرجع انتخابوئ، یعنی په کومه هغه کې تاسو ګورئ چې
سرچ کوم برخه کې تاسو ګورئ ایمیج سرچونه ګورئ نیوز ګورئ نیوز سرچونه خو مقصد نیوز کې کوم سرچونه شوي دي ګوګل شاپینګ ګورئ مقصد شاپینګ کې کوم سرچ شوی دی که نه یو څوک یو شی اخلي خرڅوي په دې کې او که یوټیوب سرچ ګورئ نو دغه 15 برخې تاسو انتخابولی شئ زه وایم چې زه دا یوټیوب ګورم یعنې په یوټیوب کې کومه موضوع په دې یو هفته کې ډېره سرچ شوې ده دغه یوټیوب به زه انتخاب کړم کله چې ما انتخاب کو اتومات ګورل ته منتظر شئ دا دی ما ته راواوښتل ټول معلومات ما ته راواوښتل د ټولو نه ډېره چې سرچ شوې ده په افغانستان کې د یوټیوب کې ډېره چې سرچ شوې ده هغه موضوع دا ده هغه ټاپک دا دی چې T10 کرکټ دی صحیح شو دویم نمبر کې T10 لیګ دریم نمبر کې اکشن او همداشان انډین پریمیر لیګ د IPL سرچ شوی دی چې تاسو دغه کلیک کړئ په دې باندې چې تاسو کله کلیک واخلئ بیا نور هم کتلی شئ ګورئ دا څو 15 ټاپکونه دي 15 ټاپکونه دلته ګورئ تاسو وګورئ 15 ټاپکونه دي دې نه شپږ پاره صفحه کې شو کېږي ټاپ سرچ شوي ټاپکونه دي مقصد دا 15 کې دا بیا شپږم نمبر دی اووم نمبر دی مقصد اتم نمبر دی نهم نمبر دی او لسم نمبر دی نو دغه ټاپکونه ډېر سرچ شوي دي ښه اوس ګورو یو موضوع ورکوو چې دا څومره سرچ شوي ده ګورئ اډ سرچ ټرم مقصد دی کې زه یو شی لیکم چې اندازه ګورم چې دا څومره سرچ شوی دی ښه نو هغه دپاره د فرض مثال تاسو یو مشخص یو عنوان لرئ چې دا به څومره سرچ شوی وي نو هغې معلومات ګورئ نو هغه به ګوره زه دلته تاسو به ولیکئ ښه زه فرض مثال لیکم کرکټ نو کرکټ ګورم چې دا څومره سرچ شوی دی په افغانستان کې په لاست 7 ورځو کې نو دا به تاسو لاندې راشئ او دلته به تاسو د دې معلومات وګورئ په دې پاس برخه کې معلومات یې ورنه کړل وایي سرچ your search doesn't have enough data to show here وایي دا دومره نه دی سرچ شوی چې دا تا کوم موضوع هغه کړله دلته معلومات موږ نشو راخیستی ډېر کم سرچ شوی دی په دې پاس برخه کې او لاندې برخه کې بیا ولایتونه دي مقصد کوم ولایت نه ډېر سرچ شوی دی دغه کې بیا ننګرهار اول نمبر دی چې ډېر سرچ شوی دی سکور ټاپ سکور 100% دی او زه به دا وواهم په سیټي باندې هم تاسو کتلی شئ یو د ولایتونو دی یو د سیټي دی مقصد د ښارونو نو دلته به د ښارونو معلومات راشي کندهار کې په ښارونو په لحاظ باندې بیا کندهار کې ډېر سرچ شوی دی او جلال آباد دی دویم بیا دریم کابل دی نو دغه شانتې تاسو کتلی شئ نه صرف کرکټ ما ولیکو کرکټ کوم لغات دی دا څومره په یوټیوب کې سرچ شوی دی بیا په دې ریلیټډ چې کوم دی افغانستان کرکټ لایف نو دا به ډېر زیات سرچ شوی دی او اوس راځو یو بل شی ورکوو فرض مثال زه یو بل نوم ورکوم ورته ښه ورکوم زه یو بل ټاپک ورکوم لیکم نوې ترانې یعنې دا څومره سرچ شوی دی او په کومو ولایتونو یا په کومو ځایانو کې دا ډېر سرچ شوی دی نوې ترانې صحیح ده په یوټیوب کې دا څومره سرچ شوي دي ښه د دې دا د معلومات راغله نوې ترانې چې دي ګورئ د ولایتونو د لحاظه کندهار کې ډېر زیات سرچ شوی دی په افغانستان کندهار کې بیا ننګرهار کې ډېر سرچ شوی دی کابل بلخ کې او همداشان چې د ریلیټډ کیوریز دي مقصد د همدې موضوع د دې ټایټل مطابق نور ټایټلونه چې ډېر سرچ شوي دي د خوش نصیب نوې ترانې دي او خوش نصیب دی بیا ترانه دغه 3 ټاپکونه دې سره ورته دي دا هم ډېر سرچ شوي دي په یوټیوب کې نو دې کې تاسو معلومولی شئ چې کوم ټاپک په دې 7 ورځو کې ډېر سرچ شوی دی په هماغه باندې تاسو یو ویډیو جوړه کړئ یا هماغه شانتې تاسو یو دغه جوړ کړئ نو دا تاسو سره ډېره مرسته کوي نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو په خدای سپارم د الله په امان